سلامونه او ستړي مشئ د نن شپې د سر خبرونه مو دوحې او اسلام آباد ته د جانباز سفر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه سفر د افغانستان او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو د ملاتړ په موخه ترسره کیږي. امارت اسلامی افغانستان خواهان رابطه دیپلماتیکی بهتر با همه کشور هاست. په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د کلیز منزل طالبانو او د طالبان مخالفینو د جهاد لاسته راوړنې ستایلې دي، خو ولسي خلکو کورنۍ جګړې ویجاړونکې بللې دي. همدغه لاره موږ تعقیبوي، هم د دې لاره تعقیب دپاره همداسې کلکه قرباني اوس په کار ده چې موږ دغه خلک آینده نسل ته په دې ورځ کې بدبختي افغانستان ته راغله، بعد له هغه نه جنګونه په کابل کې شروع شو، ډېر خلک مهاجر شو، ډېر خلک ټپیان او زخمیان شو. له پاکستان او ایران د جبري کډوالۍ چټک بهیر طالبان وایي په تیرو 2 ورځو کې 4,000 کسان له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. په افغانستان کې د کار زمینه برابره نه وه او حماس ته د اسرائیلو لخوا د اوربند پیغام. حماس ویلي د دې پیغام په اړه څېړنه کوي. دا د یهودیت ضد نه دی، نړۍ باید دا ومني. کله چې تاسو جنایت کوئ لکه هغه څه چې د غزې پر خلکو یې ترسره کوئ، دا بې انصافي ده. بشپړ پښتو خبرې ټولګې ته ستړي مشئ، زه احساس یم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي څانګې سرپرست د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دوحې او اسلام آباد ته سفر کړی. جان بس ویلي دی چې د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه به خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دی چې د ښاغلي بس سفر به 4 ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې د طالبانو ویان وایي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي څانګې سرپرست جان باس په ایکس ټولنیزه شبکه کې په یو یادښت کې دوحې او اسلام آباد ته د خپل سفر په اړه خبر ورکړ. ښاغلی باس لومړی قطر ته ولاړ او له هغه وروسته پاکستان ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې جان باس به د اپریل له 26 تر 13 پورې له دوحې او اسلام آباد لیدنه وکړي. یاد وزارت ویلي په دوحه کې به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو او نورو ډیپلوماتیکو پلاوو سره وګوري او له افغانستان سره به د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. جان باس تر دې وړاندې د 2019 کال له ډسمبر د 2020 کال د جنوري تر 6 پورې په کابل کې د امریکا سفیر و. اوس پوښتنه دا ده چې په دې وخت کې جان باس دوحې او اسلام آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د څه په لټه کې دی. قطر گوشه به اصطلاح از حیات خلوت آمریکاست و بودن در اونجا به اصطلاح پایگاه سنجش و بررسی ها و سیاستگذاری و برنامه‌سازی های آمریکاست. اما پاکستان در وضعیت خاص قرار داره. پاکستان داره از محوری سیاست حمایت آمریکا دور میمانه و آن طرف دیگه از جنبش پشتونخواه و در عین حال طالبان و آزادی خواهی و جدایی طلبی و اینا بدش میاد. که څه هم ځینې هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو ویان د دوی تر ادارې لاندې له ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له طالبانو سره د ځینو هیوادونو واټن د دوی په خپل سیاست کې د ستونزو ښکارندویي کوي. کشورها هم میره درک کردن که تعامل با افغانستان نگاه روایی هست که مفید و ممید تمام میشه. این نمایندگی از این میکنه که دیپلماسی امارت اسلامی افغانستان در ذات خود کدام مشکلی نداره، ولی بعض از کشورها که هنوز خود را حس میکنه دور هستن یا دور میگیرن، مشکل در پالیسی های آنها است. امارت اسلامی افغانستان خواهان رابطه دیپلماتیکی بهتر با همه کشور هاست. قسمی که کشورهای را میبینیم با ما تعامل دارن، با گونه خوب تعامل انجام شده و تعهدات عملی شده و همچنین اعتماد بلند رفته. کشورهایی که متباقی مانده هم میتونن همچون موارد را پیش ببرن و با امارت اسلامی وارد تعامل مثبت و خوب شود.
په تېره اونۍ کې د یو شمېر هیوادونو لکه قزاقستان، ترکمنستان او مالیزیا پلاوي کابل ته سفرونه وکړل او له طالب چارواکو سره یې لیدکاته او خبرې وکړې. یکی کشورهای منطقه و همسایه هستند که به خاطر ضرورت ایجاد روابط با افغانستان به لحاظ منافع اقتصادی و سیاسی و امنیتی با افغانستان و طالبان علاقمند رابطه بگیرند. یک کشورهای دوست اروپایی و آمریکایی هستند که بیشتر در راستای نزدیک سازی مواضع امارت و قبولی خواستهای کسای کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح می شوند به عنوان میانجی و به عنوان یک واسطه به افغانستان می آیند. طالبان په داسې حال کې له نړۍ سره اړیکې غواړي چې تل یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د چلند په اړه د نړۍ غوښتنې له پامه غورځولې دي. نړۍ له طالبانو په پرله پسې توګه غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دې له سختو سیاستونو لاس واخلي، خو طالبانو د نړۍ پر دې غوښتنې غوږ هم نه دی ګرولی. د غویي اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 22 کلیزې سره برابره ده. له نن 22 کاله وړاندې د افغانستان مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت نسکور او له 14 کلن جهاد وروسته واک ته ورسېدل. د همدې ورځې په مناسبت نن په کابل کې طالبانو هم غونډه وکړه. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ادعا کړې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره وچ جهادي تنظیمونه جوړ کړي او په منځ کې نفاق رامنځته کړی دی. د 1301 لمریز کال د غویي په اتمه د مجاهدینو بیلابیلې ډلې کابل ته ننوتې او د ډاکټر نجیب په مشرۍ یې د پخواني شوروي پلوه کمونیستي رژیم ته ماتې ورکړه. طالبانو په خبرپاڼه کې د غویي اتمه د افغان ولس د ازادۍ او بریا ورځ بللې ده. خو په دې غونډه کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت نظامي مرستیال ادعا کوي چې امریکا د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره اووه جهادي تنظیمونه جوړ کړل او بیا یې د هغوی په منځ کې نفاق واچوه. و تنظیمونه یې جوړ کړو او په هغو تنظیمونو کې هغه تنظیمونه چې دوی ته ور معلومېدو چې دا به بیا د قدرت په سر جګړې کوي، بیا به افغانستان د دوی په واسطه موږ تجزیه کوو، شمال او جنوب، مشرق او مغرب، پښتون او تاجک، سنی او شیعه به دا تفرقې به په افغانستان کې راوستای سو او بیا به افغانستان له یو قوتوالي له یو وحدته څخه د اسلامي نظام له قیامه او له ستره څخه موږ بې بهرې کولی سو. په دې غونډه کې یو شمېر طالب چارواکي د شوروي د سرو لښکرو پر وړاندې د مقاومت د سخت وخت په اړه خبرې کوي. همدغه لاره موږ تعقیبوي، هم د دې لارې تعقیب دپاره همداسې کلکه قرباني اوس په کار ده چې موږ دغه خلک آینده نسل ته او ټولو عالم اسلام ته بالمشاهده د امکاناتو په صورت کې اول منځ ورته په ټول هغه آیتونه د قرآن کریم چې د جهاد په باره کې راغلي، د هجرت په باره کې راغلي دي او په غزوګانو کې راغلي دي، تکلیفات راغلي دي او یا اوس چې کوم تاریخ کې د موږ تاسې په وړاندې تر شوي دي، دا باید پټ پاتې نه شي. د ملي پخلاینې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانانو جهاد نه هېرېدونکی دی او دوی په خپلو مبارزو او جهاد سره افغانستان ویاړلی دی. په ورته وخت د افغانستان د ملي مقاومت شورا د غویي د اتمې په مناسبت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له تېرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې د افغانستان خلک تر ظلم، تیري او استبداد لاندې دي او طالبانو د هیواد د وګړو لپاره افغانستان په زندان بدل کړی دی. خو د هیواد ځینې اوسیدونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو له واک ته رسېدو وروسته افغانستان د کورنیو جګړو شاهد و چې په پایله کې زرګونه کسان مړه او ټپیان شول. د پلازمین یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د 1301 کال د غویي له اتمې وروسته په هیواد کې د تاوتریخوالي نوی فصل پیل شو او د خپل منځي اختلافاتو د ګڼو هیوادوالو وینې تویې کړې او ډېری یې له هیواده وتلو ته اړ کړل. په دې ورځ کې د بدبختي افغانستان ته راغلم، بعد له هغه نه جنګونه په کابل کې شروع شو، ډېر خلک مهاجر شو، ډېر خلک ټپیان او زخمیان شو او هغه ورځ و چې بدبختي افغانستان ته راغله او جنګي داخلي جنګونه شروع شو.
پیامد 8 ثور بعد از 7 ثور باز کردن راه برای برنامه‌های بعدی استخبارات‌های بزرگ در افغانستان بود. اما در نتیجه 8 ثور اردوی منظمی که افغانستان داشت، سیستم اداری و سیستم معارف افغانستان همه سبوتاژ شد. از طرف دیگر تعداد مجاهدینی که به نام جهاد و اشغال روس سلاح برداشته بودند، در نتیجه جنگ بالای قدرت و تعصبات قومی همه آرزوهای اونا را هم نقش برآب کرد. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اویامه لسیزه کې د ډلو ترمنځ خونړۍ جګړې د لسګونو زرو هیوادوالو د وژل کېدو او د سلګونو زرو نورو د کډوالۍ کېدو سربیره د طالبانو د جوړېدو او ځواکمنېدو زمینه هم برابره کړه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي لغمان ولایت ته څیرمه د کابل جلال آباد پر لویه لار د درونټي په سیمه کې د غر ښویېدنې په پایله کې 4 تنه مړه او ګڼ نور ټپیان شوي دي. لکه څنګه چې په انځور کې لیدل کېږي د دغه غره د غورځېدو په پایله کې 2 موټرونه هم زیانمن شوي دي. د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي چې د کابل جلال آباد د لویې لار له 2 ساعتو تړل کېدو وروسته بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي ادعا کوي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د قانون د نشتون په اړه اندېښمن دي د امریکایانو او لویدیځوالو لخوا یې ملاتړ کوي. دغه طالب چارواکي هغه کسان په هیواد کې د بې قانونۍ په اړه خبرې کوي نوکران او جاهلان بللي دي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو او د ځینو هیوادونو چارواکو په ګډون د بشر حقونو د دفاع نړیوال سازمانونو په ځلونو هیواد کې د قانون پر نشتوالي او د طالبانو لخوا د تورنو کسانو د سزا ورکولو پر څرنګوالي نیوکې کړي دي. امریکایان یا غربیان یو خبره کی وایي د امارت اسلامی دومره وخت قوتو د قانون خلا ده او د قانون تشه موجوده ده. اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضې جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده وایي د قانون خلا ده د قانون تشه ده. د طالبانو د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په تیرو 2 ورځو کې نږدې 4,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه تر ایستلو وروسته هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې تر 2500 زیات کسان له ایران او 1200 نور کډوال له پاکستان څخه په جبري توګه تر شړلو وروسته د اسلام قلعه، تورخم او سپین بولدک له لارو هیواد ته راستانه شوي دي. یو شمېر راستنېدونکو امو ته ویلي دي چې دوی په جبري توګه له ایران څخه ایستل شوي او اوس په افغانستان کې د ښه ژوند کولو هیله نه لري. د افغان کډوالو ایستل د ایران او پاکستان د پالیسیو لومړیتوب. د طالبانو کډوالو وزارت اعلان کړی چې په تیرو 2 ورځو کې نږدې 4,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه په جبري توګه هیواد ته ننوتي دي. د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوي چې تر 2500 زیات کسان له ایران او 1000 نور کډوال له پاکستان څخه په جبري توګه له ایستلو وروسته د اسلام قلعه، تورخم او سپین بولدک له سرحدي لارو هیواد ته راستانه شوي دي. یو شمېر راستانه شوي امو ته وایي چې په ایران کې ډېر تریخ وخت تیر کړی او د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله افغانستان کې د ژوند تیرولو هیله هم نه لري. افغانستان کې د کار زمینه برابره نه وه او اوس هم شاید چې داسې نه وه، خو زه خبر شوم سړکونو کار وایي شروع دی، دې لپاره زه راغلم او د ایران چلند ډېر بد و مونږ سره. نو دا درېیمه شپه ده چې مونږ ډېر کم خوراک کړی دی. په هغې کم خوراک باندې مونږ دلته را رسېدلي 3 شپو مونږ سره ظلم کېدلو، زیاتی کېدلو. یو شمېر کارپوهان له افغان کډوالو سره د ایران او پاکستان چلند ظالمانه او غیر قانوني بولي او د دې بهیر د ټولنیزو او اقتصادي پایلو په اړه اندېښنه څرګندوي. بازگشت افغانها به کشور خود ممکن است با مشکلات مانند بروز نیازهای اجتماعی و اقتصادی بیشتر را داشته باشه، از جمله بروز بیکاری، کمبود مسکن و دسترسی به خدمات اساسی. این مشکلات میتواند فشار زیادی بر سیستم اقتصادی و اجتماعی افغانستان نیز وارد کنه. په همدې حال کې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د هغه افغان کډوالو د پاتې کېدو موده به د 2 نورو میاشتو لپاره وغځوي چې POR کارت لري. دا غځول د غیر قانوني بهرنیو وګړو د بیرته ستنېدو د 3م پړاو په چوکاټ کې پلي کیږي.
کوم چې به د POR کارت لرونکي خپل هیواد ته 2 میاشتې وروسته بیرته راستانه کړي. یو شمېر کورنۍ وایي د بېوزلۍ او په خصوصي ښوونځیو کې د لوړو لګښتونو له امله خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته لیږدوي. له دغو کورنیو یو شمېر وایي چې په دولتي ښوونځیو کې د زده کړو د ټیټ کیفیت سره هم اړ دي چې خپل ماشومان له خصوصي ښوونځیو وباسي. له بلې خوا د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي عاید یې کم شوی او د خصوصي ښوونځیو د فیس ورکولو توان نه لري. آمنه 3 ماشومان لري او د بېوزلۍ له امله یې خپل ماشومان له شخصي ښوونځي دولتي ښوونځي ته اړولي دي. نوموړې وایي د طالبانو تر راتګ وړاندې دی او خاوند یې کار کاوه او اولادونو یې په خصوصي ښوونځیو کې عصري زده کړې کولې، خو د نوي ښوونیز کال له پیل راهیسې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته لیږي. مصارف اینا داده نمیتونم بچه‌ام دیگه لایق ولی هم مصارف داده نمیتونم به مکتب دولتی کتابچه و قلم لباس اینا دیگه از کار چیزی هم خونیه دیگه که میفهمم که بچه‌م درس پیش ببره که بخیر یک پایینده یک چیزی باشه که مشکل مونم هر کنه خود کنم. په دولتي ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت کچه لوړه شوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د خصوصي ښوونځیو د فیس ورکولو توان نه لري او له همدې امله اړ دي چې خپل ماشومان دولتي ښوونځیو ته واستوي. دغه اوسیدونکي د بېوزلۍ او بیکارۍ ډېرېدل د دې کار لامل ګڼي. کیفیت درسی در مکاتب دولتی بسیار پایین است. استادا سر وقت هستن که نمیاین درسایشان کیفیتشان تدریسشان پایین است نسبت به مکاتب شخصی. در مکاتب شخصی اگر ما اطفال خود را روان کنیم هزینه گزاف میگیرن. بلخوا په دولتي ښوونځیو کې د درسونو ټیټ کیفیت د کابل یو شمېر اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې اوس ډیری هغه زده کوونکي چې پخوا یې په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کولې دولتي ښوونځیو ته له تګ سره له عصري زده کړو بې برخې شوي دي. دانش آموزانی که اولا در مکاتب خصوصی درس می‌خواندند صدمه های زیادتر را دیدن. اولا از اینکه درس های معیاری تر، درس های خوبتر را فعلا نمیتونن که بخوانند، چون در مکاتب دولتی فقط نصاب معرف تدریس میشه ولی در مکاتب خصوصی در پهلوی نصاب معرف نصاب آکسفورد هم برشان تدریس میشد. متاسفانه که از نصاب آکسفورد و سیستم های بین المللی کارآفرینی و همون میتود های خوبتر که در مکاتب خصوصی بود دانش آموزان پسمان شدند. کیفیت آموزش در مکاتب خصوصی بهتر است ولی اکثر خانواده ها مجبور می شوند به خاطر بلند بودن فیس اطفالشان را از مکاتب خصوصی به مکاتب دولتی تبدیل کنند. د جمهوریت له ړنګېدو مخکې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې د وروستي کال پر بنسټ په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو شمېر 10,025 ښوونځیو ته رسېدلی و چې د طالبانو په راتګ او د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره پکې کموالی راغلی دی. د خصوصي ښوونځیو ټولنه وایي دا مهال په ټول هیواد کې 1.3 میلیونه کسان په خصوصي ښوونځیو کې زده کړې کوي. افغان جراح بسم الله شیوامل د جرمني د لیونارد د شوابر مډال وګټه. د جرمني جراحانو ټولنې خپل 140مه کاري ناسه کې افغان جراح ښاغلی شیوامل ته د هغه د خدمتونو د ستاینې له امله دغه مډال ورکړی دی. یاد غوره مډال د طب په برخه کې یو له لوړو نړیوالو مډالونو څخه دی چې هر کال په نړۍ کې غوره جراح ډاکټر ته ورکول کیږي. بسم الله شیوامل امو ته ویلي دي چې د نړۍ له ګڼو نوماندانو څخه دغه ارزښتناکه مډال د خپل نوم کړی دی. د افغان وګړي لخوا د نړۍ د جراحاتو تر ټولو لوړ میډال ترلاسه کول. د جراحۍ په برخه کې د نړۍ تر ټولو ستر طبي میډال یا لیونارد د شوایبر په 2023م زیږدیز کال کې یو افغان جراح بسم الله شیوامل ته ورکړل شو. د میډال په نړۍ کې یو له مشهورو طبي میډالونو څخه دی چې د عصري طب په برخه کې د جراحۍ د څانګې ډاکټرانو ته د ارزښتناکو خدمتونو په پار کې ورکول کیږي.
ساکال د جرمني د جراحاتو ټولنې په خپل 41م کاري کانګرس کې بسم الله شیوامل ته د لیونارد د شوایبر میډال ورکړ. د دې میډال ګټونکی اموتوي چې هغه د نړۍ له څو نمایندانو څخه د جرمني د جراحاتو له ټولنې څخه دا میډال ګټلی. د دې میډال ګټونکی اموتوي چې هغه د نړۍ له څو نمایندانو څخه د جرمني د جراحانو له ټولنې څخه دا میډال ګټلی. این مدال را که افتخار بزرگ است بر جامعه طبی ما و ما به دست آوردم به نمایندگی مجموعه جراحای سرزمین ما این مدال بر جامعه جراحان افغانستان، جامعه طبی افغانستان و مردم افغانستان اهدا میکنم. ما هم در این سهم کوچک داشتیم مثل همه جراحایی که در کشور ما در دشوارترین شرایط کار کردند. ښاغلی شیوامل د افغانستان طبي ټولنې ته د دغه میډال د وړاندې کولو پر مهال د ښځو او نجونو د زده کړې محرومیت د اندېښنې وړ وبله او ټینګار وکړ چې له دغه افغان میرمنو او نجونو سره به په مجازي او هوښیاري توګه کار وکړي. تمام تلاش دارم که بر دختر خانم هایی که واقعا از تحصیل باز ماندن در عرصه طبی مخصوصا آنچه که در توان دارم و امکانات دارم در خدمتشان بگذارم. د لیونارد د شوایبر میډال د جراحي په برخه کې یو له سترو او ارزښتناکو جایزو څخه دی چې هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د نړۍ نوښتګرو جراحانو ته ورکول کیږي او سږکال د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي ته ورکړل شو. ستړي مشئ، اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. په کابل ښار کې د 1 میلیارډ افغانیو په ارزښت 3 پروژې پرانیستل شوې. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي د کوتل خیرخانې سړک دویمه برخه، د شهید څلور لارې سړک لومړۍ برخه تر قصبې پورې او د کابل له هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې هغه پروژې دي چې عملي کار یې د شنبې په ورځ پیل شو. طالبانو له ساختماني شرکتونو غوښتي چې د دغو پروژو کار په ټاکلي وخت پای ته ورسوي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره 15 میلیونه یورو ځانګړي کړي دي. دغه ټولنې پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې دغه اندازه پیسې به په دغه هیواد کې د یونیسف له لارې ولګول شي. یادې ټولنې زیاته کړه چې 15 میلیونه یورو به له خوارځواکۍ سره د مبارزې، د څښاک پاکو اوبو ته د لاسرسي او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. اوس هم د اسعارو بیې. یو امریکایي ډالر 2.12 افغانۍ، یو یورو 2.15 افغانۍ او زرینه ریال 1.7 افغانۍ. زر هندۍ روپۍ 804 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 19.3 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 209.50 افغانۍ. اوس هم غزه. د غزې په تړانګه کې د نښتو له دوام سره مهاله حماس وایي د اوربند د ټینګښت او د اسرائیلي یرغمل شویو د خلاصون په اړه د اسرائیلو د دریځ په اړه رسمي غبرګون ترلاسه کړی او په اړه یې پلټنې کوي. په همدې حال کې په غزه کې د نښتو په اړه د بایډن د ادارې د سیاستونو او له اسرائیلو د واشنګټن د ملاتړ پر وړاندې د امریکایي محصلینو اعتراضونه دوام لري. پولیسو له اعتراض کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلن کړی او په تیره یوه اونۍ کې 550 تنه نیولي دي. پر غزې د اسرائیلو د بریدونو دوام. د غزې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې 32 فلسطینیان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په دوی کې 15 تنه په رفح ښار او د کډوالو په نصرت پنډغالي کې مړه شوي چې 8 تنه یې ماشومان دي. اسرائیلي پوځیانو په جنین پنډغالي کې هم 2 فلسطینیان وژلي او 20 نور یې نیولي دي. خو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل څخه تر 6 میاشتو وروسته د اوربند او د اسرائیلي برمته شویو د خوشي کولو خبرې لا هم وټپه ولاړ دي. حماس په دې برخه کې هر ډول تړون په غزه کې د جګړې پای ته رسول مشروط ګڼي. حماس اعلان کړی چې د اوربند او د یرغمل شوي خوشي کولو په اړه یې د شنبې په ورځ د اسرائیل رسمي ځواب ترلاسه کړی او بیا کتنه به یې وکړي.
له دې سره د غزې جګړه د نړیوالو غونډو په اجنډا کې ده. د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم یو ځانګړې غونډه کیږي او د غزې په پرمختګ به هم خبرې کیږي. له بلې خوا د غزې له خلکو سره د پیوستون لپاره د امریکایي محصلینو اعتراضونه دوام لري. محصلینو د غزې د جګړې په اړه د بایدن د ادارې د سیاستونو او له غزې څخه د واشنگټن د ملاتړ په اعتراض کې په لسګونه پوهنتونونو کې د اعتراض خیمې درولې دي. پولیسو هم له اعتراض کوونکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او تیره اونۍ د پوهنتون د یو شمېر استادانو په ګډون 550 کسان نیولي دي. موږ دا کار کوو ترڅو خپلو غوښتنو ته ورسیږو. موږ به تر هغه وخته پورې دا کار وکړو ترڅو د لاس انجلس د کالیفورنیا پوهنتون د اسرائیلو فنډونه افشا او پرېږدي، خپله چوپتیا پای ته ورسوي، ځان ګوښه کړي او زموږ د سوله ییز لاریون په وړاندې د پولیسو ځواک ونه کاروي. دا زموږ 5 غوښتنې دي. یو شمېر یهودانو هم په غزه کې د اسرائیلو کړنې وغندلې. دا د یهودیت ضد نه دی. نړۍ باید دا ومني کله چې تاسو جنایت کوئ لکه هغه څه چې د غزې پر خلکو یې ترسره کوئ. دا بې انصافي ده او غږونه باید ومنل شي، نه دا چې دوی سپکاوی وشي او په یهودیزم تورن کړل شي. په لندن کې هم خلکو اعتراضونه وکړل او په غزه کې د اوربند غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 200 ورځو کې به په غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې 43,388 فلسطینیان وژل شوي او تر اوسه د دغې جګړې د پای ته رسیدو هیله نشته. ستړي مشي او د خبري ټولګي په وروستۍ برخه کې درته د لوبو له ډګر هم خبرونه لرو. د افغانستان د اتلانو لیگ په دوام نن هم 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې د موج ساحل لوبډلې د 2-1 په توپیر د سرسبز یا شالر لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې هم د خوفي لوبډلې د 0 په توپیر د میوند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یکشنبې په ورځ به د عدالت لوبډله د استغفار او وحیدي ځوانانو لوبډله به د خادم له لوبډلې سره لوبه وکړي. د اسیا د فوټسال جام د غوروي پړاو سیالیو په پایلوبه کې به د یکشنبې په ورځ د ایران او تایلند لوبډلې له یو بل سره مخامخ شي. دا لوبه به د تایلند په بانکاک ښار کې پر ځایي وخت د ماښام 6 بجې ترسره شي. د افغانستان او قرغیزستان د لوبډلو ترمنځ د غوروي لوبه به هم په ځایي وخت د سهار په 2 بجو ترسره شي. د دې لوبې ګټونکې لوبډله به د تاجکستان په قربتوب د 2024 د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې مهاله له موږ ټلویزیون سره وي او پښتو خبري ټولګه مو ننداره کوله. په دې هیله چې په دې خبري ټولګه کې مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خو که غواړئ چې تل لومړي معلوماتو ته لاسرسی ولرئ، اموډ ډاټ ټي وي وڅارئ. ښه شپه.